د ایران ظلم له افغانانو سره. ایران څومره افغانان اوبو ته اچولی دي او ژوند یې له لاسه ورکړی دی. دا چې حقیقت څه ده په دغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ایران په قاچاقي لاره ور اوښتي او 23 افغان کارګر وژلي او سیند ته یې اچولي. یو شمېر افغانانو چې په قاچاقي لارو یې ایران ته د تګ هڅې کړې دي ادعا کړې چې ایراني سرحدي ځواکونو 23 افغان کارګر یا وژلي یا یې په اوبو کې غر کړي دي. له دې ډلې یو ژوندی پاتې افغان شاولي وایي د ده په شمول 50 افغانان په قاچاقي لار د ایران، افغانستان او ترکمنستان په پوله د ایران خاورې ته دننه شول، خو هلته ایراني ځواکونو ونیول او ګڼ ملګري یې ترې په ډزو ووژل. شاولي وایي ایراني ځواکونو 50 واړه افغانان د هریرود سیند ته واچول او وهي ووهل او له دې ډلې یې 23 تنه مړه شول. د پیښې بل عیني شاهد او د ایراني ځواکونو لخوا شکنجه شوی افغان شراقه طاهري چې اوس په هرات کې دی خبریالانو ته یې ویلي ایراني ځواکونو تیره شپه یوه بجه دوی ټول سیند ته اچولی وو. موږ د هرات او فاریاب له لارې ذوالفقار سیمې ته داخل شو چې ونیول شو او سیند ته یې واچول. د هرات د حوزوي روغتون چارواکي هم وایي چې په اوبو کې د 5 افغانانو مړي موندل شوي او له ایران د افغانستان پولې ته مړي رالیږدول شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مشر عارف جلالي خبریالانو ته ویلي د هغه مړي ټول د هغو کسانو دي چې غوښتل ایران ته په قاچاقي ډول د کار لپاره واوړي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد که څه هم د ایراني ځواکونو لخوا د افغان کارګرو د وژلو خبره رد او تایید نه کړه، خو وایي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ.